او اوس د ښاغلي محترم عبدالستار سعادت څخه په ډېر درنښت غواړو چې د سټیج شاته راشي او خپله ویناوې موږ ته واوروي. بسم الله الرحمن الرحیم. ډېرو معززو خویندو او ورونو، ډېر زیات د علم سرلاري دلته ناست دي دوی په مخ کې، او د ډېر زیات یو ستر انسان د کتاب په اړه بحث کول سخت کار دی چې زه د ملګرتیا ویاړ لرم. نعیم تارود که دا کتاب هیڅ هم نه لیکي، تنها خپله ډېر غټ برند دی او همدا وجود کفایت کوي واقعا. او ډېره زیاته مبارکي درته وایم د دې کتاب د خپراوي له امله. البته ډېره زیاته سخته ده. صدګورو البته زما د خوښ یو ایډیال شخص دی. هغه وایي انسان چې کله وږی شي هغه حیوانیت ته تنزل کوي. هغه یو مشکل لري، هغه باید موړ شي، او په هغسې حالت کې هغه بل هیڅ مشکل نشي درک کولی، احساسولی نشي. کله چې هغه موړ شو د هغه نه وروسته هغه بیا بني ادم کیږي، انسان کیږي، او د هغه نه وروسته هغه نوې اندېښنې نوې تشویشونه پیدا کوي. یعنې د هغه د خبرې معنا دا ده چې کوم ملتونه، کوم ولسونه چې په فقر او په بیچارګۍ کې ژوند کوي هغه ته انسان کېدل ډېر زیات سخت وي. یعنې ارتقا د انسانیت مرحلې ته ډېره زیات سخته وي. نو هغسې حالاتو کې طبعا فکر کول د انسانیت یو ځانګړتیا ده، کتاب لیکل د یو انسانیت ځانګړتیا ده، مطالعه کول د انسانیت ځانګړتیا ده. او موږ ډېر زیات خوشحاله یو چې د مطالعې نه یو قدم ور اخوا، یعنې یو انسان دا ګام هم واخلي چې کتاب ولیکي. لوست ډېر اسانه دی، کتاب لیکل، ریسرچ او تحقیق ډېر زیات سخت کار دی. او دلته تاسو کې ډېرو خلکو دا کار کړی، هغه دا درک کوي چې یعنې ریسرچ څه معنا، د زړه او د مغزو خوړل دي، هغه هم د ځان د بل چا نه. نو کولی شم بریالی شم کتاب همدغسې یو اثر دی چې موږ په یو عالم لوږه فقر کې، او تر دې ور اخوا د اولیو غوښه خبره ده، فرانسوی لیکوال دی، ستر متفکر دی. هغه وایي د انسان د بقا غریزه چې کله تهدید شي هغه هم د هیڅ شي په باره کې فکر نشي کولی. یعنې فکر وکړئ دا د لوږې نه یو قدم ور اخوا حالت دی. که چیرته موږ زښته ډېر وږي هم یو او په همدغه حالت کې موږ ته دلته 14 رقمه خواړه راشي او خدای مه کړه دا حال اور واخلي، هغه شیبه موږ دا حال پرېږدو تښتو، لوږه هم نشو احساسولی. نو موږ هم وږی ملت یو او هم زموږ د بقا غریزه دا اوس فعاله ده. موږ تهدید یو په مرګ باندې نه پوهېږو چې یو کال وروسته 6 میاشتې وروسته څه کېږي. په همدغسې یو دوزخ کې، په همدغسې یوه لوږه کې یو څوک پیدا کېږي، تحقیق کوي، کتاب لیکي. او د ملتونو د بقا راز هم همدا دی. که په همدغسې حالت کې، په همدغسې تیارو کې همداسې څراغونه بل نشي لکه عطارد چې دی، بیا دا ملتونه دایمه پاتې کېږي همغسې. یعنې موږ د حیواني ژوند په سطحه کې هماسې پاتې کېږو، وړاندې نه ځو. نو موږ ضرورت لرو چې ډېر زیات خلکو لپاره نه یوازې دا کتاب مطالعه کې بلکې ولګو شي، ځکه دا کتاب ځینې ځانګړتیاوې لري، ځینې تفاوتونه لري. نو زه غواړم نن ډېر په دې خبرې ونه کړم چې کتاب باندې ډېر زیات قضاوت وکړم یا نورو مسایلو باندې وغږېږم. زه غواړم د کتاب د لوستونکي په توګه ځینې خبرې خپله تجربه تاسو سره شریکه کړم، ځکه زه د هغه اولو کسان نه وم چې دا کتاب ما مطالعه کړه، ځکه ما زر راورسېده، ما نور کوم هغه نه درلوده، تفاوت نه و. دا کتاب 2 برخې لري. یوه برخه د دې کتاب دا وایي چې څنګه ښه انسان شم. دا هغه سوال چې سخت ضرورت ورته لرم، په دې باندې بحث کوي. دویم برخه د کتاب بیا لږ زره پروفیشنل ده او لږ زره مسلکي ده، چې هغه څنګه ښه مدیر شم، څنګه ښه ادارچي شم، څنګه ښه انسان شم. دته هم موږ سخت ضرورت لرو، ځکه جګړه اخلاق سخت ځپي. یعنې ټول په رواني لحاظ ډېر زیات ځپي، هغه زغم، حوصله، نور په بدو حالاتو کې زغمل، دا ټول شیان ترې اخلي.
دا کتاب زمونږ همدغه ضعف مخاطب کړی دی او ډیر زیات هغه مهمه مسایلو ته تللی چې عظیمي صاحب ورته اشاره درلودله ځینې عنوانو ته زه به په جزیاتو کې زیات هغه خبرو ته ورنشم. موږ ته یې دا ویلي چې یعنې څنګه ښه انسانان واوسېږو. واقعا موږ ډیر زیات مشکل لرو ځکه هره ورځ په مختلفو دلایلو په رواني لحاظه د فشار لاندې یو. تاسې پوهېږئ موږ شاید د دنیا په سطحه تر ټولو بې حوصلې ملت یو. دا معنا دا نه ده چې موږ طبیعتا ډېر زیات بد او بې حوصلې خلک یو. دا معنا دا ده چې د حالاتو دومره فشار راکړی چې زه ناوخته راشم او څاروان صاحب سره مخامخ شم د ما طبیعت بل ځای کې خراب وي او څاروان صاحب مانه یو خبره وکړي زه هغه عکس العمل چې هغه یې مستحق دی هغه نشم ورښودلی. دې کتاب ما ته د یو لوستونکي په توګه ډېر شیان یې داسې راوښودل چې د هغه نه وروسته یې زه کنټرولولم. یعنې ما چې کله چا سره مې خبرې کړي همدا کولی شم بریالی شم یا بریالی کیدی شم. کتاب ما البته فارسي نسخه لوستې. دا مې مخې ته راغلی چې دغلته عطارد داسې خبره کړې او ما درته وویله چې ته حق نه لرې ما په دې حد کنټرول کې زه باید خپله هم خبرې ولرم. نو دا د دې کتاب خبره وه. بل مخکې نظري صاحب پوښتنه هغه نه وکړه عظیمي صاحب نه وایي دا کتاب نه وایي څه شی لري. دا کتاب ډېر زیات نوي شیان لري. تاسې یې واخلئ یو ځل یې ولولئ حتما یې ولولئ. په دې کې ځینې شیان البته راخیستي لکه سمارټ پلانینګ یا زیرک پلان که پښتو کې راوژباړو او یا پخپله د نعیم عطارد موډل ډېر زیات جالبه دی. حتما یې وګورئ په اداراتو کې که چېرته هستئ خصوصا پلانګزاري و دې برخه کې یا بزنسونه خپله لرئ واړه او غټ هغه کې زښته ډېر کومک در سره کوي او زه فکر کومه دا موډل ثبتم شو کوم بین المللي مرجع کې یعنې ډېر زیات منطقي دی. سړی ورسره په ذهني لحاظ د ډېر زیات قانع کوي. یعنې فکر کوي ډېر زیات یو غټ شی دی ولوسته نو هغه نعیم عطارد هلته بیا که تاسې ولولئ په یو بل مفهوم یې پیدا کوئ. د دې شیانو ترڅنګ زه غواړم څو تجربې شریکې کړم ځکه د عطارد صاحب 2 کتابه نور هم را روان دي. مذاکرې هنر دی موږ په کوم لوري روان یو دا کتابونه یې دي. یعنې زه د یو نقاد په توګه نه د یو پروفیشنل نقاد په توګه فقط د یو چا په توګه چې د کتاب مې لوستی ځینې شیان ما یاداشت کړي دي او که چېرته په راتلونکي کې په نورو کتابونو کې په نظر کې ونیول شي زه فکر کوم د ګټې نه خالي نه دي. هغه یو دا ده چې موږ چې کله آثار لیکو او لږ زره اکاډمیک بڼه ولري چې دا کتاب یې لري او موږ غواړو اکاډمیک فورم ورکو یعنې منظم یې کو فصل بندي وکړو مبحث معلوم کو پاراګراف معلوم کو. په دې کې بیا موږ ځینې شکلي تکلیفونه لرو مکلفیتونه لرو چې هغه باید رعایت کړو. مثلا که تاسو یو کتاب لیکئ هغه 3 فصله لري دغه فصلونه 3 واړه څومره مبحثونه ولري طبعا هر فصل حد اقل باید 2 نه ډېر مبحث ولري او بیا د دوی دغه کلمات یا د حروف چې تاسو کاروئ اوس کمپیوټر درته وایي هغه ټایپینګ کې. مثلا که تاسو یو فصل ودرلوده چې هغه 100,000 حرف و نو دا دویم فصل مو که 19,000 حرف و یا 21,000 پروا نه کوي مګر که دا 22,000 او 23,000 شو بیا دا کیدای شي یو شکلي عیب وي. په دې کتاب کې یو مشکل چې دی هغه دا دی چې اول فصل چې زه څنګه ښه انسان کیدای شم دا شاید 14,000 یا نهایت کې 15,000 حرف وي مګم دویم فصل شاوخوا 40,000 حرفه دی. یعنې دلته دغه تعادل نه دی رعایت شوی. دا په شکلي لحاظ دا راتلونکي کې په نظر کې ونیول شي ښه ده. بله خبره په دې کې دا ده چې موږ 2 مروج سیستمونه لرو په فصل بندۍ کې. یو EPA سیستم دی چې ډېر زیات موډرن دی همدغه د امریکن سایکالوجي اسوسییشن هغه ډیولپ کړی نوی رامنځته کړی چې هغه عددي دی یعنې دا ډېر زیات شکلي او د واړه عیبونه او د کمال سره یو ځای کوم نو هر ځای کې چې یو کار کېږي خامخا هلته یو کوچنی اشتباهات وي او هغه هېڅوک ردولی نه شي هغه به وي. که موږ دا دواړه سره مقایسه کړو بیا عیب و کمال هېڅ د مقایسې وړ نه دی. یعنې کمال یې دومره لوړ دی چې هغه واړه عیبونه پکې هېڅ راتلی نه شي. دا کتاب نه یوازې ما خپله ولوسته ډېرو زیاتو نور ته مې توصیه کړه ور مې کړه
او هغوی ټولو لوستی یو بیرته یې ماته فیډبک هم راکړه راته یې وویل چې دا ډېر زیات عالي کتاب دی یو شمېر خو یې غوښتل چې ده سره یې وګوري دغه د هغه نه امپرس شوي یو ډول تحصیل لاندې راغلي وو نو دا ډېر زیات ستر موفقیت دی مبارکي درته وایم خدای مو بریالی لره موږ ضرورت لرو همداسې کسانو ته چې په دغو سختو حالاتو کې موږ د انساني ژوند مسیر ته هدایت کړي او خدای دې موږ ټول هدایت کړي ډېره زیاته مننه کور ودان